نابینا نجلۍ. ونه وه یوه نابینا نجلۍ وه چې له ځانه یې کرکه کوله، ځکه سترګو یې دنیا نه ورښکاروله. د دې له یوه زلمي پرته چې پر دې مین و، نور هر څوک بد ایسېدل. پر دې مین زلمی به همیشه د دې څنګ ته ناست و او د دې خدمت به یې کاوه. نجلۍ یوه ورځ ورته وویل: که مې دوه سترګې لرلی چې دنیا مې ورباندې لیدی شوی، له تا سره مې واده کاوه. له دې خبرې سره څه موده وروسته نجلۍ د سترګو څښتنه شوه، بینا شوه، دنیا یې ولیده. مین زلمي ورته وویل: اوس دې خوښه ده، واده را سره کوې؟ نجلۍ زلمي ته وکتل، د زلمي سترګې نه وې. ورته وی ویل: نه، له نابیناوو مې زړه تور دی، واده نه در سره کوم. مین زلمی په نهیلۍ کې لاهو شو. د نجلۍ څنګ یې پرېښود او صحرا ته یې مخه ونیوه چې خپل غمونه له کاڼو بوټو سره شریک کړي او پاتې عمر یې له بني ادمانو بیل وي. یوه ورځ په بیابان کې یوه قافله تېرېدله. قافله هغه ښار ته تله چې د ده بینا شوې معشوقه پکې اوسېده. معشوقې ته یې یو لیک ولیکه او د کاروان کسانو ته یې ورکړ چې هغې ته یې وسپاري. په لیک کې راغلي و چې: ګرانې، په سترګو مې پام کوه.